الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد لشرح بسلسلة دا مبارك درسنو او غرض او مقصد دا مسلمان عقيدة بيانول او كما عقيدة دا چه اغا پکار دا چه دا مسلمانی او كما عقيدة دا چه لاغين او منگزان ساتو دا دید پار درسنو دا مبارکة سلسلة من شروع کریو. والله سبحانه وتعالى لی توفیق راکی چی دا مرگ پوری بار بار دا توحید وضاحتو کو باغی بند عملو کو. پا آخرانی درس کی منگا یو نوے باب شروع کرو چی اغا مؤلف رحم اللہ خودو پا دی عنوان بانی چی باب الدعاء الى شهادت ان لا اله الا الله، وچی توحید دیو پیجندو فضیلت دیو پیجندو نبیا با داغین با دعوت ورکی دا توحید طرف تا اب واضح کی خلقو تا. او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کوئی چی الدین النصیحہ، دین دا خیرخواہی نم دے. خیرخواہی دا مسلمانانو، دا مشرانو، دا کشرانو. نو چې تا عقیده زده کړه نه بیا مطلب دا نه چې ته ډډه ولګوه بس خبره ختمه شو ما زده کړې ته زده کړه نو اوس به نورو مسلمانانو ته هم ښایي چې الله هغوی هم د جهنم نه بچ کړي او جنت ته یې بوځي. د هغې نه بعد بیا باب راوړی دی باب تفسیر التوحید و شهادت ان لا اله الا الله. دا باب یې دې لپاره راوړی دی وایي د توحید تفسیر او د شهادت تفسیر چې هغه شهادت دا دی لا اله الا الله. اوس ګوره یو څو مسلې مؤلف رحم الله بیان کړي نو اوس به تا ته دا ټوله مسله هم په دې بیانوي چې توحید څه ته وایي او د دې ګواهي څه مطلب دی لا اله الا الله. دا کمې خبرې چې دې خلاف دي دا روان چې څومره کتاب دی دا ټول په دې کې دی چې دا کار د شرک دی دا به نه کې دا به کې دا به نه کې دا به نه کې دا به کې تفسیر د تکید دی توحید دی لا اله الا الله. او تفسیر په عربی کې معنی د الکشف والایضاح، یو خبر ښکارا کول، یو خبر واضح کول. لکه موږ چې د قرآن تفسیر مطلب یې د الله کلام واضح کول، د الله کلام راښکارا کول. دا ټولې معنی به دې کې دننه دي. د توحید مسله خو مخکې تېرې شوې ده چې توحید څه ته وایي، د هغې څو اقسام دي، ټوله مسله مخکې تېرې شوې. دلته مراد د توحید هغه دا دی چې د عقیده ساتل چې د عبادت حقدار یک یوازې الله سبحانه وتعالی به و شهادت ان لا اله الا الله. او د دې خبرې وضاحت د لا اله الا الله شهادت گواہی ورکول ته وایي. واضح شهادت گواہی ورکول ته وایي. خو یو څو خبرې اهمیه دي ساتي دا په دې گواهی کې لازمي دي، دې نه بغیر گواہی نه کیږي. د دې خبرې چې لا اله الا الله نشتی معبود په حق باندې مگر یو الله. یو عقیده به ساتي په خپله. یو سړی وایي زه د لا اله الا الله گواهی ورکوم، موږ اول کار به دا کوي چې د دې عقیده به ته په خپله ساتي په زړه کې چې او الله د عبادت حقدار دی، د الله نه سوا نور څوک د عبادت حقدار نشته. دویم دا به وایي صرف په دې کار نه کوي چې زما په زړه کې د عقیده ده او په خوله نه وایي. دریم دا به پیژني چې دې څه مطلب دی. یو سړی وایي د لا اله الا الله مطلب دی د الله بندگی وکړي، د الله نه علاوه بل چا بندگی نه، صرف په دغه رسې نور ته هیڅ پته نشته. د عبادت نه پیژني، د غیر الله بندگی څه ته وایي دا نه پیژني، توحید څه ته وایي دا نه پیژني. اوس دې عقیدم ساتي ویم په جواب باندې خو علم وسره نشته نو څه فائدہ ول ورکي نو کوم ورکي ولا فائدہ. ته خپل عقیده خو به پیژنې کنه چې عقیده څه ته وایي. راځي چې لا اله الا الله دې څه مطلب دی، محمد رسول الله دې څه مطلب دی.
نو درېمه خبره دا شو چې تاسو سره به دې مبارک سي علمي سلورمه خلق ته بیانې واضح کې به پټې به نه سچ کوم عقیده دغه بخکاره بیانې او زما د عقیده نو سلور خبرې شوې دا خبره په پزړه کې ساتي عقیده بدی دویم په جبه به وي دریم علم بد سره سلورم خلق ته واضح کې الا بعض زینو کې دي استثناءات شته په شریعت کې چې هغه ان شاء الله را به شغه جدا مسله بعض زینو کې سړی لکه اوس د کفارو په ملک ونخلی یا د کافرانو په منځ کې وداغونه د بچ کېدو د پاره خپل عقیده پټه کی یا هغه ته سړي خبرو خو چې هغه کفریه نو قران کې الله وی چې تاسو باندې زور زبردستی راشي او تاسو هغه خبره وکي زړه مطمئنی په ایمان باندې په زړه کې مسنی نبی الله تاسو په دین رانیسی نور خپل عقیده بخکاره کې نو شهادت لا اله الا الله په کې رسول سلور خبري لازم دي او لا اله الا الله ستوي د دې تفصیل موږ سره مخ کې تیر شوی دی چې لا اله الا الله څه مطلب دی خو دې کې دوه خبرې بنیادی لا اله الا الله عبادت نفي کول د غیر الله نه او ثابتول د چا د پاره د الله د پاره د لن تعریف ته او دا سوال یاد ساتي که څوک د سوالو کې چې د کلمې د توحید د لا اله الا الله سو ارکان دي نه دوه ارکان دي سو دوه ارکان دي نفي او اثبات نفي د غیر الله د بندګۍ نه چې غیر الله بندګۍ نشي کېدی د ختمه او اثبات تشي د الله د بندګۍ مؤلف رحم الله دا باب راوړی دی نو په دې کې ته دا خبره واضح کوي چې توحید حقیقت او د شهادت لا اله الا الله څه حقیقت دې څه مطلب دی نو په دې کې آیتونه راوړي او به یو حدیث به کوم راوړي اولنې آیت راوړي وقول الله تعالى او وینا د الله اولئک الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه پدې کې الله سبحانه وتعالى دا خبره بیان کړه د دې ناشنا آیت ته یاد ساتي په سورۃ الاسراء یا سورۃ بنی اسرائیل کې و 50 نمبر آیت ته الله اولئک الذين يدعون دا مشرکان چې د الله نه علاوه چاته چغي وهي دوی چې چاته را مدد شوی دوی چې د چا دربار او درګاه لذي دوی چې د چا قبر لذي چا د پاره نظرانه منښتي کوي د چا د پاره وسیلې د چا نه جوړې کړې دي یا د چا نه دعاګانې غواړي یا چاته سجده لګي یا د قبر نه ول طواف کوي ناشنا خبره ده الله دغه خلق خو خپل په دې کوشش کړي یبتغون الی ربهم الوسیله ګرځي په دې پسې چې کوم لار به ما الله ته نږدې کی د دوی چې د چغي وي ځکه چې مشرکانو به چغي والي بعضو د عیسی علی السلام بندگی کړي نو عیسی علی السلام خو په خپل به دې کوشش کوي چې چاته نږدې شي الله ته نږدې شي یا لکه زمنګ د وخت صوفیا او بریلیان چې وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو په خپل په دې کوشش کیو چې زه الله ته نږدې شم یا باز علی رضی الله عنه ته چې وی یا فاطمه ته چې وی یا بل ولی الله ته د الله دوست چې وی نو الله وی خو په خپل په دې کوشش کړي چې الله ته وسنګ نږدې کی یبتغون الی ربهم الوسیله وسیله لټي د وسیلې تفصیل ته کوم خودلته یو فائدہ غدا په دې کې رد شو په هغه خلکو باندې کم چې وی د مکی مشرکانو سره موږ مېو شان کوي د نن سبا مشرکانو ته چې کلو تاسو شرک کوي او دغه آیتونو ته بیان کړي وی د مکی د مشرکانو سره موږ مېو شان کوي د مکی مشرکانو د بوتانو بندگی کوله د ګټو د کانو د ونوي کوله موږ د بوتانو بندگی نه کوو نو یو جواب دا غیدر چې الله دلته دا وی دوی چې چاته چې وی هغه لار لټي د نږدې کېدو الله ته نو بوت لار لټي الله ته نږدې کېدو ګټه ونه لار لټي الله ته نږدې کېدو نه دلته مراد هغه نیکان خلق دي
چې هغه عیسی علیه السلام دی، ملائک دی، پیغمبران دی، اولیاء الله دی. د دین د ثابت شو چې د مکه مشرکانو د الله سره صرف بوتان نه دي شریک کړي، بلکې هغه نیکان خلک هم شریک کړي دي، لکه څنګه چې زمونږ د زمانه مشرکانو نیکان خلک او اولیاء الله روچت کړي د الله سره شریک کړي. بلغ فائدلتا یبتغون الى ربهم الوسیله، لټي وسیله د الله طرف ته. وسیله لن معنی دا ده هغه لار چې ته الله ته نږدې کی، دا وسیله ده. کله چې ته د ځمکې نه خیږي چت ته پوړی کېږي، دا پوړی وسیله ده چې ته ورسې چرته، ته ورسې چت ته، دې ته وایي وسیله. دا بعض غریبانان دي زموږ د عجم خلک اکثر دی قرآن په دې معنی نه پوهېږي، دې څه مطلب دی. ته دا وسیلې نشته، دا بدعي وسیلې، دا غي تفصیل ته کوم. د قرآن کې راغلي دی وایي چې نشته. قرآن کې کوم ذکر دي؟ اولئک الذین يدعون یبتغون الى ربهم الوسیله. بس نور وته یا غریب څه ثابت کیا خو ته د قرآن نه وسیله ټکه وخو. قرآن کې وته څه وخو؟ وسیله ټکه دوی ته په اردو کې وی لکیر کا فقیر، لکیر کا فقیر. دا تور ټکی بشي ګرځي، کوم ځای کې ټکی ملوي بس وو خري پوره. لکه وته د آیت مخ کې و ورستو و د عربي لغت کې څه مطلب دی، دا غیر بعد به خبره کو. نه نو قرآن نه وو وسیله. وسیله څه ته وی؟ الله ته د نږدې کېدو لار. مونږ چې اوس د مسوتن د موږ کو د وسیله ده، وسیله ده کنه، الله ته نږدې کېدو لار ده. دا درس اوس مونږ کوم د وسیله ده. نو الله ته د نږدې کېدو لار لن تعریف د وسیلې شو. اوس دلته دا خبره ده ساتي، یو سړی به ماته دا وایي چې بس الله ته د نږدې کېدو لار ده، نو بیا پکې ګوتې مو به پرېږده به د خپل ځای باندې. ځکه چې اسیم انسان په چا ته نږدې کېږي؟ الله ته نږدې کېږي. موږ وایو نه، الله مونږ ته ویلي دي چې تاسو به ځان را نږدې کوئ ماته، خو بیا راته دا هم ویلي چې دا نږدې کېدو دپاره چې کومې لارې دي هغه به دغه پیغمبر نه زده کوئ. مونږ الله ته نږدې کېدو لار ده که نه؟ ده که نه ده؟ شپږم مونځ نه کوو نن، ولې الله ته نږدې کېدو لار نه؟ دا نه ده خو ولې پیغمبر دا لار. وسیله دا په دوه قسمه ده، شرعي او غیر شرعي، بدعي. او د دې تفصیل پر روان درسونو کې ډېر خراش، خو دلته صرف مختصر تاسو ته ذکر کوم. جایز وسیله بیا په درې قسمه ده، کوم چې جایز ده او شرعي ده او شریعت نه ثابته ده. هغه په درې قسمه ده چې د قرآن او حدیث نه ثابته وسیله ده. الله ته د الله نومونه او صفات وسیله کول. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله ته الله نوم وسیله کول. یا الله ته رحمان ذات موبخ، یا الله ته بخون کې د ګناهونو وي، الله غ صفت دی وسیله کوات دې د الله موبخ. خو جایز دي هیڅ مسله او اشکال پکې نشته. دویم قسم خپل نیک اعمال الله ته وسیله کول، دم جایز دي. سورة العمران کې الله وی مؤمنان دا خبره کوي، ربنا اننا سمعنا منادي ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم. ویلا आवाज کون کې आवाज کو چې ایمان راوړي په خپل رب باندې. منګ ایمان راوړو نو منګ وبخا. ګورغه ایمان راوړي وسیله کړه چې دې ایمان دله سمون سکه منګ وبخا. هغه حدیث مشهور ده، درې کسان چې بغار کې ختی، هر یو خپل نیک عمل الله ته وسیله کو، الله دا غار دا رويستو او آزادی کړو. درېمه جایز وسیله یو نیک انسان ژوندې هغه ته ویل چې دعاګانې وغواړه زما دپاره د الله نه، دا جایز دي. پای باندې ډېر دلایل دي، لکه یوسف علیه السلام رونو نه چې کله غلطي وشوه نو به خپل پلار ته وویل یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا
پلار زمونږ دپاره بخانه وغواړه د ګناهونو جایز دي خو دوه خبرې پکې دي دوه یا دې ساتي هغو ته کوله وکړي دا سړی به ژوندی او دا سړی به نیک عملی سړی چې انسانان وسیله کول خو جایز ده دعاګانې ورته جایز ځکه زه د پلاني قبر له تللی وم دا قبر پرست چې د قبرونو له ځي او دا مشرکان چې د خپلو پیرانو درګاهونو دربارونو له ځي نو دوی به حقه خبره کوي کومه چې د مکې مشرکانو به کوله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا موږ د دوی عبادت خو نه کوو خو دوی موږ نږدې کوي الله ته بس موږ د دوی عبادت نه کوو دغه خبره دوی هم کوي نو زه چې د قبر له لاړم ما ورته وویل پلانیه الله ته ووایه چې داسې وکړي نو ما خو دا نه دي ویلي چې ته یې وکړه ما مړي ته څه ووایي الله ته ووایه نو څنګه ته په ما باندې رد کوې نو موږ وایو دا وسیله جایز ده خو شرط پکې دا دی چې دا سړی به څه وي ژوندی به وي دا خو مړ دی مړ ته ته څنګه وایي چې دعاګانې وغواړه دویم دا به نیک عملی دا د نن سبا د ډیرو عوامو دا غلطي د هر چا ته دعاګانو درخواست کوي ای بعضو ته یې عادت جوړ کړی جی د دعاګانو درخواست جی دعاګانو درخواست هغه مونځ نه کوي ته ته دعاګانو درخواست کوي هغه عقیده نه پیژني ته ته دعاګانو درخواست کوي ټول عمر هغه حرام خوري ته ته دعاګانې کوه یو سړی دی ستا پې ښه ګمان دی چې د الله ته نږدې دی هغه ته ووایه زما دپاره دعاګانې وغواړه هر سړی ته دا ویل چې دعاګانې دعا داسې عبادت ته چې بس هر سړی دعا به یو قبلیږي نه دعا خو د نیکانو خلکو قبلیږي ستا په یو سړي باندې ښه ګمان دی چې دا سړی نیک عمل دی دی به الله ته نږدې ورته ووایه وروره درخواست ته ته دعاګانو زموږ دپاره دعاګانې وغواړه دا وسیله څه شوه جایز شوه بدعي وسیله او ناروا وسیله هغه دا ده چې یا الله ما د پلانی د لاسه وبخه یا دسی یا الله د پلانی د مخه مې وبخه یا الله پلانی درته یادوم ما وبخه یا الله پتا مې د قسمی چې د پلانی د مخه د پلانی د برکت به مال دارا کې د ټول بدعي وسیله ده شرک نه ده خو سره بدعت ده شرک په دې نه ده چې دغه انسان نه څه نه غواړي خو الله ته یو داسې کار وسیله کو چې هغه په شریعت کې نشته په صحیح بخاري کې دا حدیث دی د عمر بن خطاب رضی الله عنه د خلافت په دور کې باران نه کېدو ناغلار په عباس رضی الله عنه پسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر او هغه ته وی موږ به پیغمبر ته وی چې زموږ لپاره دعاګانې وغواړه دا ګوره جایز وسیله ده اوس پیغمبر نشتی په دنیا کې نو ته زموږ لپاره دعاګانې وغواړه چې الله باران راووري دا جایز وسیله ده یو سړی چې دین ته ثابتې دین خورد نه کیږي په دغه بدی وسیلو باندې ولي برد نه کیږي کچرته دا کار جایز وي چې الله د پیغمبر د مخ حدیث وکړو څه ضرورت ته چې دیزي په عباس پسې خو بخپل کور کې بخپل د مسیح نبوي کې ولا سجد کړي دا به ویل چې یا الله دا انسان چې په قبر کې پروت دی د لاسه باران وکړه وې نه کړی دي ځکه چې پیغمبر هغه د دې کار نه منع کړی دی او د پیغمبر په زمانه کې دا کار نه دی شي دغه لپاره منګړت روایت زما یو دو بیانونه وی ګور ان شاء الله ملاو بشي ده د مشرکانو په شبهات باندې رد کوم روایت او حدیثونه چې دوی ذکر کوي منګړت هغه ټول ما به توفیق الله رد کړی او اسینه په سند کې کمزورتیا یا کمزور حدیثي یا منګړت قصې بازوی وی باران نکیدو په وخت کې نو د عائشہ رضی الله عنها د کوټې هغه پچت کی کړکۍ چې د کولو کړې شو اسمان ته چې قبر ښکارش او بس باران راوورېږي کړکۍ کولو کړې د کړکۍ ولې کولو کړې چې الله د دې قبر والا د لاسه ته نه غواړو حبلوز می یو
پوسټ ولیدو چې د چا نشر کړو مسجد نبوي کې د رسول صلی الله علیه وسلم په قبر باندې لپاسې چې دا کومه قوبه ده آشنا په دې کې وړغونته کې کړکۍ ده او دا کړکۍ دې لپاره د صفائی لپاره د کولاوي وخت په وخت او د صفاکۍ نیو کس دا نشر کړل لپاسې بلی کړی وابیانی بیا نه مانی وابیانی بیا دا یو کړکۍ ده اچي به کولاوي ده خرو دا قبوخ دا وخت کې نه جوړ شي قمقله دوره خو د سوچو کله دروغ وای په طریقې هوا دا قبوخ ورسته جوړ شوی ده د عائشه رضی الله عنها په زمانه کې دا قبوه کمزې کوا چې ته چې دا کړکۍ دا وخت ده یا دا کړکۍ چې هغه د باران د پر کولاواله چې باران وشي نو دا دروغ دی او کم دروغ دی د سپین دروغ وای چې بده ماشوم پویږي دا دروغ دی وابیان وی بیا من منی څنګه زتا سره ومنه او ستا خبره د قران او حدیث خلاف نو دا وسیله بالذوات او چې څومره اقسام دي دا ټول بدعي وسیله ده الحمدلله په دې کې صحیح حدیث یا صحیح دلیل هغه نشته د خلکو سره کم چې دا کار کوي والعلم عند الله د دې تفصیل به ان شاء الله نور مخکې خرج ها الله وی د مشرکان چې چاته چغي وي دوی چاته چغي وي هغه الله ته چغي وي ناشنا خبره مشرکان چې چاته چغي وي هغه چاته چغي وي هغه الله ته چغي وي يبتغون الى ربهم الوسيله ولار لټي چې الله ته نږدې شم ايهم اقرب چې کم یو بنږدې الله ته ويرجون رحمته د الله د رحمت امید ساتي ويخافون عذاب او د الله د عذاب نه یریږي وش یو سړی د الله د عذاب نه یریږي د الله د رحمت امید ساتي ته تل هغه ته پروتي هغه په خپل د الله د عذاب نه یریږي چې الله ما د عذاب نه بچ کا دومره طاقت دغه نشتی د پلاني سیب چې هغه ځان د الله د عذاب نه بچ کی دومره طاقت هغه کې نشتی چې د الله د رحمت په ځان باندې راووري دومره طاقت دغه نشتی چې د الله د خزانه کولو کې ځان لدی سره والی دومره طاقت دغه نشتی چې ځان له فائدہ ورکی یا د ځان نقصان لري کی او ته پروتي فائدې ته غواړي او نقصان نه بچ ساته کوم ځکه د عقل د دې مشرکان زمنګ په ملک ډیر درګاونه مشهور دي یو به کې یاد کو چې هغه ډیر خلک یادې زموږ د پښتانه پیر بابا موږ به دې شی وایو چې پیر بابا څنګه تذکرہ دا کی په بعضو کتابونو کې چې دا خسړیو چاته ویل کی دیندار چاته ویل کی چې د الله نه یریږي او د الله بندگی کوي د څه کنه چرته کې دي کسانو سره کېنه څنګه پوښتنه کوي پیر بابا د الله نه یریدو کنه یریدو کله وی چې نه یریدو بیا خو دې پیر بابا په شرمونو بیا ته څنګه پروت یا نه یریدو الله خو الله دشمن شو دې به لازم وي چې الله نه یریدو ولې الله نه یریدو چې الله چې عذاب را نه کی الله میراونه نشي نور توای کوم انسان چې په خپل د الله نه یریږي په خپل هغه د عذاب نه پیره کړي په خپل د مصیبت نه پیره کړي ته څنګه ته په هغه به وخت چې زمانه عذاب لري کا او تا ته چې مال فائدہ را کوم ما د نقصان نه بچ ساته د الله د خبري ناشنا خبري دي که څوک به سوچو کی ځکه الله سبحانه وتعالى په قران کې زې په زې دا خبره کړې وي ما په دې قران کې قسم مثالونه وضاحتونه کړې خو الله بیا ډیرو چې دینو خپل لار خپل کړی دا انکار کوي دغه حقایقونه کوم چې الله سبحانه وتعالى واضح کړی او په یو ځکه الله وی وکان الانسان اکثر شیء جدلا الله وی دومره واضح مثالونه بیان کړي خو بیا هم د انسان چې جګړه نه کړي او باس مباسه نه کړي نه غلې کیږي اوس دې آیت کې باس مباسه د ضرورت شته
نشته خبره واضح. خو دې بیا هم تاسو سره چونکې چنانچه څنګه او د خولي اولاد او د خو پلانې او د خو الله دې موږ په توحید باندې پوه کړي. دې سره چې دا آیت دلته ولې راوړو دې سره څه کار دی؟ تفسیر د لا اله الا الله د دې آیت سره څه کار دی؟ تا ته د خبره واضح کړه وی اے موحده اے مسلمانه ته د هغه وخت پورې موحد نشي جوړېدی چې سو پورې دی د دې مشرکانو د دې کارونو نه ځان بیزاره کړي نه او هغه غیر الله ته چغه وهل او د غیر الله بندگی کول، کاغه پیغمبر دی، کاغه په ملائکو کې دی، کاغه ولی الله دی، کاغه هر څوک. وګوروي مشرکانو ته دغه خلکو ته چغه وهلي الله هغه ته مشرکان ویلي. نو د لا اله الا الله مطلب څه دی؟ د غیر الله د بندګۍ نه ځان بیزاره کول. دا خبره ثابتول غواړي. دا غینه بعد آیت راوړي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ او کله چې وی ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته او خپل قوم ته انني براء مما تعبدون یقینا ز بیزاره م بریم د هغه سنه چې تاسو یې بندگی کوئ الا الذي فطرني مگر هغه الله چې زه پیدا کړم فانه سيهدين هغه ما ته نه غلار خي وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون. الله ابراهيم عليه السلام د توحید دا خبره په خپل بچو کې پرې خو د شات د توحید هغه ته دومره خو واضح اعلان وته چې ابراهيم عليه السلام د دنیا نه لړ خو شاته توحید پرې خو لعلهم يرجعون د دې لپاره چې د مشرکان د خپل شرک نه واپس شي د توحید ته. ډېر فائدہ منه ایت او په دې کې ډېرې زیاتې مسلې دي. غټه مسلې دلته دا راوړي چې د توحید نه د توحید مطلب دا دی یوازې الله بندگی کول او د مشرکانو نه بیزاره کېدل. دا به اهمه خبره. یو روایت ته امام حاکم رحم الله راوړی دی وی ان للاسلام صوا ومنارا وی د اسلام هم دي چې نخې دي لکه څنګه چې په لاره کې د بوډونو او نخې لګېدلي په دې بوډونو باندې په دې نخو باندې سړی لار معلوموي چې دا لار پرانیزي تللی دا لار پرانیزي تللی دي چې د اسلام هم نخې دي چې هغې نه پته لګي دا سړی مسلمان دی نه دی، دا سړی موحد دی نه دی، دا سړی عقیده برابر ده که غلطه ده. هغه نخو کې یو نښه دا ده ومن ذلک ان تعبد الله ولا تشرک به شیئا یک یوازې د الله بندگی کول او د الله سره بس شی نه شریک کېده د ایمان علامت دی. دا د اسلام نښه ده. څنګه مسلمان دی چې هغه د اسلام دا نښه په هغه کې نشته او څنګه مؤمن دی چې په هغه کې دا نښه نشته. بیا مخکې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو منځ او زکات او روجه او د نیک عمل طرف ته دعوت کول د بد کار نه خلک منع کول د اسلام نښې دي. ابراهيم عليه السلام امام الموحدین د تذکره مخکې موږ سره د توحید په درسونو کې تیر شوی خصفا اعلان وی پلار ته قوم ته تاسو نه بیزاره ما او تاسو د معبودانو نه بیزاره. د مؤمن شان د مؤمن شان ولی دوی چې زب بیزاره مستاسو د معبودانو نه وجد غیدا ده الله په قران کې بل ذکر وی ذالک بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل. وی دا په دی وجه ځکه چې الله حق معبود دی وان ما يدعون من دونه الباطل او دا غنا علاوه چې څومره مخلوقات را بلل کیږي او دا غوي بندگی کی دا ټول باطل معبودان دي. نو د باطل معبودان نو بیزاری کی او دا به راخاره کی وی وا حدیث کی ګوره د آیت دلته سره پر ورو دي چې معنی د لا اله الا الله پرته ده. وایزستا سودا معبودان منم کنه منم نه منم لا اله لا اله څه مطلب دی؟ نشتی معبود په حق باندې نفي دي چې ابراهيم عليه السلام دا ویني منل الا الله مگر یو الله. نو دلته مو الا الذي فطرني مگر هغه الله چې پیدا کړ. نو عبادت او بندگی نفي کړه د غیر الله ثابت کړه د چا لپاره؟ د الله لپاره. مؤلف رحم الله تعالی ویل غواړي وی دې ته توحید وی دې ته سوې توحید وی. یو سړی دی
دې خبره ته کولو کې ګوره ما مخکې خبره ذکر کړې ده خو تفصیل ډیر نو شوی په هغه ځکه فمن یکفر بالطاغوت چا چې انکار وکړ د غیر الله د بندګۍ نه دا خبره یاد ساتي یو سړی د مونږ کوي روجي نیسي جهادونه کوي ذکر او اذکار کوي هر قسم عبادت د الله سبحانه وتعالى کوي او توحید منی مسلمان دی مؤمن دی بس دا خبر بس کی روانه انکار د غیر الله د بندګۍ نه خو نه دی کړی توحید منم بس منم خدا قبرو د جبرتی دوی برکی سوی چې د هر چا خپل لار د بس دوی یو کوشش کوي دوم یو کوشش کوي د عبادت ته د دې خلکو مبارک سوی چې بوتانو ګټو ونو دې ته نسبت د عبادتو کې د دوی بندګۍ کې دوی مبارک ته سوی چې موږ سني شو ویل خو زه په خپل توحید منم او زه منظم کوم زه روجیم نیسم زکاتونه مور کوم حجونه کوم جهادونه کوم عمریم کوم مور پر سره خم کوم هر څه کوم واحد دی الا الله لا اله الا الله په صحیح معنی سره منینه نه ته څنګه وجدا موحد دی هغه دا وی زه موحد زه صرف د الله بندگی کوم خود دوی دم صحیح ده په دوی هم غرد نشو کوله نو ته څنګه الله بندگی کې یوازې چې ته په خپل د عقیده نه ساتي چې د الله نه علاوه د بل چا بندگی نشي کېدی او چې چا وکړه د مشرک دی نو ډیر خلک دي سي دي ډیر خلک او ډیر خطرناک خبره ډیر خلک دي سي دي چې هغه توحید منی د الله بندگیانم کوي مشکل به کیسه دی د غیر الله د بندګۍ نه انکار نه کوي ځکه ما تاسو چې د توحید دوه ارکان دي لا اله الا الله نفي اثبات دغه اثبات کړي چې الله د لپاره بندګۍ شتي خو د غیر الله نه نفي کړي ده نه دي نفي کړي د غیر الله نه د کوم چې مسلمان او موحد شو توحید د لپاره خدا لازم ده چې دا به وې خصفه اعلان وکړي لکه څنګه چې ابراهيم عليه السلام وکړو د جرأت په بزن کې پیدا کړي لکه څنګه چې ابراهيم عليه السلام کړو انني براء مما تعبدون څومره مخلوقات د غیر الله د الله نه علاوه دي د دې بندګیان کې عزت دي ټول نه انکار کوم د یو د پاره عبادت نه دي سي د یو د پاره نه ثابتي او څوک چې عبادتونه کوي د غوینم بیزاره ما نه پیژنم او نه می دي پیژني نه ملګری ما او نه می ملګری دي زه سره دښمنی کوم سورۃ الممتحنه کې الله د ابراهيم عليه السلام مبارک وي او ابراهيم عليه السلام اعلان وکړو دغه ملګرو مؤمنان چې موږ ګوره بیزاره یو تاسو د شرک د کوم وخت پوری چې سو پوری تاسو توحید ته نه را واپس شي دلته پلارو میات کو د پلار د کار نه بمځم بیزاره کې دا نه چې پلار دی مخکې ورځ کې مانه یو کس ته پوښتنه کوي زمونږه مور دا بوډۍ دا په مخه ماته وی چې یو دربار او درګار ته دی چې غیله زما بیمار یم امام نه کړه خو هغه نه مني اوس مور دنو بیا ته خیری کینو بوې زمو کنه دې ټینګ کو مور بوزي ها نه ولي د دې مور خو په تابانه حق ته منوي خدای نه مخکې چې حق ته د الله حق نو تسکه د مور حق پوره کې او د الله حق باندې ډاکا چې بل د مور خدا حق لري د مور صحیح حق ده چې ته د جنت لار وته اسانه کې او د جهنم لارې دا ته بندي کې ته د خپل جهنم لار کولای شي ته مور باندې مېني صفاوت و مور می احترام دي کوم قدر دي کوم خدا خبري نه منم وی خیری کو وی کا وجنم دي مړ میکا جیداد ندی وباسم غوم وباسا د کلی ندی شړم بالکل زما هر ست تیاری ما خودی ته نیم تیار چې الله سره دی په عبادت کې څوک مخلوق شریک کړي شي د مسلمان شان د مسلمان طریقه ابراهيم عليه السلام نه ځکه کوي الله سوي د غیتونو کې مخکې وجعلها کلمه باقيه في عقبه الله وی په ورستنو کې دا خبره پرې خو ده کومه خبره
د توحید دا خبره تم د قشان په خپل بچو کې توحید پرې د چې دنیا نه لاړ شي شاته توحید پاتې شي د دنیا نه لاړ شي او ستا مور پلار او ستا خزه او ستا بچي او ستا نوسی او ستا کړوسی یک یوازې د الله بندگی کوي د دې طریقه جوړه کا ته دې غم وړي چې شاته به بنگلي څنګه پرې دم بچو ته سره بنگلو غم وړي ته د پټي او د زمکه او د گاډي غم وړي جی دوه بیا ځان له کې پاره موسی دوی ته سہولت دغه سہولت خو وختي تور دی د آخرت ته سہولت ته سوچ کړی کنه نو تم د ابراهيم عليه السلام په شاته په خپل نسل کې خبره د سپرې ده خبره د توحید پرې ده الا الذي فطرني مگر هغه الله چې زه پیدا کړې منو دي چې ګور عبادت ثابت کو د الله د پاره او د چانه نفي کړه د غیر الله نه نفي وکړه دغه نه باندې ایت راولې وقوله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون دلته الله سبحانه وتعالى د مشرکانو حال بیانې چې دوی به څومره گمراهۍ کې پراته دي او د حقیقت نه څومره لري نو سوی الله سبحانه وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم نیولی دی دوی مولیان خپل او پیران خپل اربابا من دون الله معبودان د الله نه علاوه والمسيح ابن مريم او مسیح علیه السلام زوی د مریم مسیح څوک دی عیسی علیه السلام ډیری وجې دي چې د مسیح ولوي یو وجه ده چې د بچا باندې الله سراخ کودو د معجزه د الله په حکم سره غسړې بس شو هغه بخښ څوک مسح کو هغه بخښ د مسیح ولکی نوري موجود دي وسوال ته درې چې دوی د مولیانو او پیرانو نه څنګه چې معبودان جوړ کړي اتخذوا احبارهم احبار جمع د حبر ده او حبر دا عالم ته ویل کیږي عالم ته ویل کیږي حبر دغه شان عالم ته بحر ویل کیږي بحر د ډیروالي د علم د لاسه د دریاب ویل کیږي بحر نو نیولې دي دوی مولیان خپل او خصوصا د احبار د يهودو د علماو ته ویل کی دی په خلک علم وسره د يهودو سره علم ډیر زیات مشکل دا چې عمل وسره نه او د نصارو سره علم نو خو سره عمل وسره او دوه به گمراهي دي ورهبانهم او پیران راهب هغه چاته ویل کی چې عبادت ډیر کوي علم وسره لګي خو سره ډیری عبادت وسره ډیری خبره خدا چرنا د علم پرنا کی عبادت نه اکثر غلطی ازو په ملک د صوفیه موفی د پیران میران شي کنه میران صاحبان عبادتونه خډیر کوي خو اکثر به بدعات ګوري علم وسره نشته په دې کې واقعا مته اوس تفصیلا بیان کړم مو د ریاض الصالحین په درسونو کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کس او هغه یو کم سل کسان وجري تنگ شو انسان د ګناهونو تنګي ورته حقیقت د ګناه سره تنګي سو وخت پورې به وکړو خدای سره به دې بس ته به جسو کم ګرځي به توبې په لار پسې حدیث خلق ما سره ملو شوی دي ناشنا او کم رابطې چې ما سره خلق کوي دا وغه جړاګانی چې تاسو ته و تنګشه مو د ظلمي بس یو دې لار ته خو چې الله ته واپس شمو د ګناهونو می ختم شي د ګناهونو انسان تنګي نو دیم تنګ شو وې زما چې د لار لټومه د توبې نو لار په پیر سي پسې د پیران میران کارونه وی موت چې کوم سل کسان می وجړي او توبه وباسم نو په پیر سي باندې سي په پیر سي باندې علم نه غالبه په پیر سي باندې د الله نه یره غالبه د الله نه ډیر یری خو علم وسره نه نو اوس د خدای الله نه ډیر یری او حدود به کراس کړی زوی د بی دینه زویا یو کوم سل کسان دی وجې توبه وباسي توبه مو به نشي ستاره
دا سخت عابد زاهد انسان غیر موسره نو هغه څه شو دی به کې مرکو بچاو ته وی چې دلته یو عالم دی دغه خواله ورشه پلاني علاقه کې اوسېږي هغه ته وی دا عالم خواله ورغی هغه ته وی دې طریقه مسل کسان موجري توبه شتي کنه ولې نشتی توبه دروازه کولا وته طریقه وته مو خو ته د خپل علاقه پرې دی دغه ځکه د ګناګارو فاسقان فاجران اوسېږي نو ته توبه ته نه پرې دی پلاني ځکه نیکان خلک ډیر اوسېږي هلته لاړ شه توبه به الله قبول کړي خوشاله راووت بس کلی ته رسیدل نه و چې مړ شو ملائک رالو د عذاب او ملائک د رحمت اوس مسله دا چې د کم یو کلی ته نږدې دی او کم یو نه لري دی رحمت والوي وې دغه کم کلی ته چې روان وغې ته نږدې دی عذاب ولا ملائکه نه دي چې کم نه وته هغه ته نږدې دي دوی دغه خبرو کې رب العالمین ا دې چې کم زمکه نه راوته وغې ته لري کړه کم ته چې روان هغه ته نږدې کړه الله دومره مهربانه بادشاہ دی بس یو باندې غواړي چې ستاسو ګناهونه وبخي راغو چې غزي حساب کو اندازې ولګول نو هغه زمکه نږدې و کم ته چې روان والله وبخ خلار وته چا سانه کړل الله نه بعد عالم وته لار سانه کړی پیر شه غوته دروازې ټولې بند کړې نو راهب عبادتونه ډیر کوي خو علم ورسره نه علم به مساتي او بیا به عمل کوي دا به د شریعت پرانا کی خبرابري بیا ښا الله وی دی خلکو د يهود او نصارو د خپل پیران او د خپل مولیان د الله سره شریک کړي کله چې دا آیت دغه وورید د عدي ابن حاتم الطائي رضی الله عنه د حاتم طائي زوی عدي د مسلمان شیخ امام احمد امام ترمذی رحمه الله روایت راوړل کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د آیت هغه یا رسول الله لسنا نعبدهم یا رسول الله موږ دغه بندگی خو نه کړې دي یعنی موږ چې پیرته یا عالم ته سجده نه لګولې یا رکوع متنه د کړي نو څنګه الله وی چې دوی شریکان کړي د الله سره معبودان جوړ کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی هغه چې بس شی حلال کو الله به حرام کړو هغه به حلال کو تاسو به حلالو کنه هغه موږ به حلالو خا وی یو شی به غوی حرام کو الله به نو حرام کړي تاسو به حرامو کنه و یو موږ به حرامو فتلک عبادتهم نو دې ته عبادت وای کنه دې څه وای عبادت وته وای امام شوکانی رحمه الله نور علماء په دې ایتونو باندې تفصیل لیکل ډیر زیات وي په دې کې رد دی پړون تقلید باندې او هر سړی چې د مولا خبره هر ټیم مني نو دی مولا نه یو قسم معبود جوړ کوګر ځکه چې یو شی حلالول د چا کار دی د الله حرامول د چا کار دی د الله نو دی وی چې پلانی سی وی چې حلال نو حلال له پلانی سی چې وی چې حرام دی نو حرام دی اگر کړه قران او حدیث خلاف او اگر کړه قران او حدیث خلاف د خدای د يهود او نصارا ولار شو کنه والمسيح ابن مريم عيسى عليه السلام د الله سره شریک کړ دغه معبود جوړ کړ او الله تسویل وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا الله خو تدویل چې د یو معبود بندگی وکوي او غسوک ته لا اله الا هو چې نشته عبادت حقدار مگر هغه الله سبحانه عما یشركون پاک دی الله د هغه کارونو نه چې دوی ته نسبت کوي او یا دوی سره چې څوک شریک کوي الله دغه نه پاک دی نو دې ځکه ګوره سبحانه عما یشركون دا توحید د لا اله الا الله تفسیر شو د لا اله الا الله تفسیر شو د غیر الله نه د عبادت نفي کول او د الله لپاره ثابتول زمون په دې ملکونو کې د بعضو خلکو علماء ول امامانو له دیندارو خلکو دغه مقام ورکړي چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله تو د ثابت کی چې ستاد عالم ستاد امام ستاد ملګری په دې مسله کې خطا شوی دی وګور الله دا وی دی دا وی نو زه چا ومنو د بیم د خپل منی دا معبود جوړول شو کړ نو موږ د علماو قدر او احترام کو خو کوم ځکه چې د علماو خبره د شریعت سره ټکراو خوري د قران او حدیث سره نو سره د ادب او د احترام د دوی د خبره منوي پریدو او صحیح خبره منو
په دې کې د علماو او د امامانو هیڅ بې ادبي نشته، بلکې همدغه حق دین دی چې الله موږ ته ښوولی، پیغمبر ښوولی، صحابه کرامو او همدغه څلورو امامانو دا تربیت موږ له راکړی. امام ابو حنیفه رحمه الله ځای په ځای ویلي دي، وایي کوم ځای کې چې تاسو ته صحیح حدیث ملاو شو، قرآن آیت ته ملاو شو، زما د خبرې خلاف وي، زما خبره دیوال له راوچوي، قرآن او حدیث به منئ. دا تربیت هغه موږ له راکړی. نو سړی چې وایي زه حنفي یم، حنفي یم، د امام صاحب په مذهب یم، دا خبره خو ته نه مني. حالانکه امام صاحب وایي کوم ځای کې چې قرآن او حدیث راغی بس وایي دغه زما مذهب دی. څه ناشنا او د حکمت نه ډکه خبره امام صاحب کړې ده، الله سبحانه وتعالی دې وبخښي، الله دې رحم وکړي. دا خلک د مشکل نه ویستي دي. اوس یو سړی دی ګرځي په دې پسې چې امام صاحب مذهب ولټوم. څه ولټوم؟ امام صاحب مذهب. نو ګران کار دی. اوس یو ځای ته به ځي امام صاحب څه ویلي دي، بل ځای ته به ځي امام صاحب څه ویلي، دا بیا را جمع کړې، دا به راټولې. ته دغه هر سنه دمه کړې څه وي اذا صح الحديث فهو مذهبي. وی ډیر مگر ځکه کم ځکه چې د صحیح حدیث ملاو شو دا د امام ابو حنیفه مذهب دی. کم ځکه چې صحیح حدیث ملاو شو دا د امام صاحب مذهب دی. دا موږ چې اوس کوم ایتونه وایو دا چا مذهب دی؟ د امام صاحب مذهب دی. د حدیثونه د امام صاحب مذهب دی. نو اصل تابعداري خو د دې مشرانو دا ده چې تر دوی په دې خبرو باندې عمل وکړي. الله به موږ له عمل کولو توفیق راکړي. دا غینه باندې آیت راوړې ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا. او باز خلک هغه دي چې نشي د الله نه علاوه معبودان يحبونهم كحب الله. دغه معبودانو سره د دې محبت کوي لکه څنګه محبت چې د الله سره کوي. والذین آمنوا اشد حبا لله. او مؤمنان خو ډیر زیات محبت کوي د چا سره؟ د الله سره. ها ومن الناس او باز د خلقونه، مطلب دا شو چې الله دنه وی چې ټول باز خلق دي چې هغه معبودان جوړ کړي د الله نه علاوه، دي څو موحدین مشتي په خلقو کې. يتخذوا نولدي اندادا. اندادا جمع د ند دی، او ند یو شی د یو شی سره برابرول. نو د څه چل کړي دی د مخلوق برابر کړي د چا سره؟ د الله سره. لکه حدیث کې چې دا راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس یو کس راغی او ته وی یا رسول الله ما شاء الله وشئت، چې الله وړو ستاسو وړي. نو پیغمبر غوسه شو او ته وی جعلتني لله ندا، تاسو الله په شان کړم د الله سره شریک کړم. بل ما شاء الله وحده، بلکې کی هغه څه چې صرف الله وړي. يحبونهم كحب الله. محبت کوي د دې معبودانو سره لکه څنګه محبت چې د الله سره کوي. مفسرینو دلته دوه مطلبونه بیان کړي دي. یو وی مطلب دا دی دوی چې څومره محبت د الله سره کوي نو دومره محبت د خپل معبودانو سره کوي. پزړه کې محبت ته چا سره دی؟ د الله سره دی. بس زما به خبر رسي کې درسي مر جواب راکوي کہ محبت ته چا سره الله سره؟ محبت ده بوتانو سره دی. یو شان محبت مسلمانان دي نه دي. دې خبرې ته وکړي دي سره د دې چې بزړه کې محبت د الله سره شتي، خو مسلمانان دي نه دي. دا باز رش توبه الله وی نه نیوي چې پلانې د شرک کار کوي او یو کلمه وي دوی چې شرک کار کوي. کلمه وي او دوی ته سوي دوی ته مشرک وي. مالک ست مخ کوي چې د خلک کلمه وي په کلمه ویږي نه دا مشرک نشو. اوس شو اوس دا چې کوم دی الله سوي وي دوی محبت زما سره کوي، محبت د معبودانو سره کوي. نو ته به زما په خپل باندې پټي لګي چې دوی مبارک سمو ځکه چې دوی محبت د الله سره کوي. محبت خدا الله سره کوي، خو سره سره محبت ته چا سره کوي؟ د غیر الله سره چې دوی د معبودان جوړ کړی دي. سي محبت لکه څنګه محبت چې د الله سره کوي. دویمه معنی دا ده وی دوی محبت کوي د خپل معبودانو سره لکه څنګه چې محبت کوي مؤمنان د خپل الله سره. نو دې کې مسله ګوره جدا شو. څنګه جدا شو؟ اولنی کې خو دوی محبت د الله سره محبت د معبودانو سره یو شان دي. نو دا شرک او کفر دی.
دیږي کو سووره د دغه نه غټ کفر دی چې د دوی محبت چې څنګه د خپل معبودانو سره دی دسی محبت د مؤمنانو د الله سره دی نو د الله سره د دوی محبت دومره نشتی څومره چې د معبودانو سره دی ورسېدو په کنه دا دغه نه غټه خبره شو دا دغه نه غټ خباست شو دغه چې په اوله کې خلا دومره دي چې محبت یو شان دی دې کې محبت د غیر الله هغه څه دی هغه په زور اور دی الله سبحانه تعالی ته مونږ ساتي ها ځکه چې ته تجربه وکړه د غیر الله په نوم ولا قسم ورک څنګه وته ته دا کار کړی وینه ما خو نه کړی قسم وکړه قسم مې الله مې قسم او الله مې قسم او قرآن مې قسم وکړي او زر قسمونه دل خوري زه سید وته د پلانی سے باندې قسم وخوره پلانی پیر باندې پلانی مشر باندې قسم وخوره تباکه سم خیال له محبت یو شان دی ها یو شان نه دی هغه ډیر دی هغه تعظیم ډیر دی الله سره دومره محبت دي چې سمجه غیر الله سره دی بل مثال پر درکمه ډیر مزیدار د مسجد نبوي د هغه شی سره محبت ډیر ساتل به کوم ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خخ کړی شوی دی د کعبه نه ډیر د ډیر دقیق مثال دی څه خیال چې دوی محبت یو شان دی ها نه د پیغمبر سره محبت او دغه د قبر سره محبت د الله سره د محبت نه زیات او ډیر ځکه ایو دې کنه مشهور مقرر وی د پیغمبر د مور قبر لاړم الته چې کوم سکون ماته ملاو شو دا وی ځکه ابي ته دنه نه وته الته ماته نه دی ملاو شو نو يحبونهم كحب الله محبت کې دغه شدید محبت د څنګه چې مؤمنان د الله سره کې د مؤمنانو حال هم ورکند د موحدینو دخل دوی حال موحدين سدي والذين آمنوا أشد حبا لله موحدين محبت طول زي تشاسر دي الله سره دي والله دي بمقايم او دائم لري دي څه به ته فائدې ذکر کوم چې کله نه کله انسان د دنیا سره دومره محبت کی چې د الله سره شریک کی بلکې د الله سره د محبت نه زیات محبت د غي سره کی د دینار او د درهم او د ډالر او د روپۍ سره والعیاذ بالله زړه د محبت د دنیا نه ډک شوی الله تیری پیغمبر تیری دوم د شرک په یو قسم کې پراته دي چې دنیا یې راوچته کړه د الله سره برابر نه کړه د الله سره چې محبت کې د غینې موچته کړه به د فائدې ساتي چې د محبت اقسام دي محبت سری اقسام دي محبت د الله سبحانه وتعالى د پاره د واجب دی د سری واجب دی تر پلانی سره محبت کې چره پاره او د الله د پاره کو دا واجب دی دې سره ایمان پوره کی د الله د پاره دوستی او د الله د پاره دشمنی دوی محبت طبيعي محبت چې هغه اثر نه چي په هغه محبت باندې کم چې ته الله سره کې محبت د بچو سره محبت د خزي سره محبت د مال سره طبيعي خو په شرط دي چې اثر ونه چي په کم محبت باندې د الله سره چې کم محبت دا هیڅ خبره نه هر سړی په خپل خزه مین دي بچو مین دي په دنیا مین دي په مال مین دي خو ما مخکې چې کوم خلک ذکر کړی چې دنیا د الله سره شریک کړي ده دا غوی د محبت د دنیا سره دا غي د لسه متاثر شوی د هغه محبت چې کوم دوی د الله سره کوي نو ستاسو د بچو سره چې کوم محبت ته د خزي او د ریال او ډالر سره چې کوم محبت ته چرته دا محبت په هغه محبت باندې ضرور نه کې کوم چې د الله سره کې یا دغه په شانم نه کې ګوري سرور خو پرې ده دغه په شان کې به هم نه او طبيعي محبت دریم هغه محبت
یو شی سره دسی محبت کول یو مخلوق سره لکه څنګه محبت چې د الله سره کې دا کفر او شرک ته ولیا بالله. هم دغه خبره وشو مخکې. بس دا عاشقان معشقان چې په شعر او شاعري کې ګړي وړي ولي نو اغزي کې د الله توهینو کې د یو معشوق د لاسه هغه معشوق سره دومره محبت کړي چې محبت او چت شوی د چا د محبت نه الله سره د محبت نه دغه محبت باباګانو درګاونو سره او پیغمبر سره ولی الله سره او علماو سره خډیر محبت من کو د نیکانو خلقو سره خو دې محبت خو سره نه کو څنګه چې الله سره کو دې څه ده کنه د الله سره محبت زمونږه د دې ناشنا مقام دی. بیا دویم نمبر چا سره ډیر محبت کو به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کو. خو د پیغمبر سره دومره محبت نه کو څومره چې د الله سره کو. دې خبرې ته وکړو وکړه ځکه چې هغه خالق د مخلوق ته کوم ځکه خالق او کوم ځکه مخلوق. دا غینه بعد کچرته په دنیا کې چا سره محبت کو طبيعي محبت هغه دې محبت ته چې بدغه محبتونو باندې اثر نه چي نه چې ته جنې دی ولیدو لیونی شو دین د نیر شو هغه محبت زورور شو هغه دین باندې مغار سي د تباہ او برباد کو بچو د هر څه تباہ او برباد کو مال د هر څه ختم کو دي سي باندې کې الله سبحانه وتعالى زمون په زړونو کې د محبت د الله سره خډیر کی او الله سبحانه وتعالى موږ له الله چرته د توفیق نه راکې او نه دی الله واخره ولي چې موږ د مخلوق سره دومره محبت وکړو چې څومره چې الله سره کوو الله دغه وخت نه راولي او الله دې دغه کفر او دغه ګناه نه دی الله موږ بچ ساتي. جهنم کې هم مشرکان چې کله دیو بل سره دا خبرې کوي جهنميان وي موږ دا کړو موږ دا کړو نو یو خبر به الته وي دا کوي تالله ان كنا لفي ضلال مبين وي زمونږ دی په الله باندې قسم چې موږ خپل کار گمراهي کې پراته په دنیا کې خدای کوم گمراهي ده اذ نسويكم برب العالمين کله چې موږ برابر ول د معبودان د الله سره ته وګورو د څومره غټه گمراهي ده په جهنم کې به پوه شو حالت پوهې د څه فائدہ نه ورک. والحمدلله ثم الحمدلله شکر وباسي چې الله په دې حقیقت باندې تاسو په دنیا کې پوه کړی چې څنګه ته یو مخلوق راوچته او د الله سره ملګری کې او د الله سره شریک کې کاغه عبادتي محبتي کړه دا محبت هم عبادت ته محبت سره عبادت ته د عبادت یو قسم. په دې باب کې یو حدیث راوړی دی وی وفي الصحيح وزدلته دا نه وی چې صحیح نه مراد څه شی دی صحیح بخاری دی که صحیح مسلم دی یا مطلب دا چې دا حدیث صحیح دی خو دا حدیث کوم مؤلف رحم الله راوړی دا په صحیح مسلم کې دا کوم چې بیانول والده نو مطلب دا شو چې وفي صحیح مسلم امام مسلم رحم الله دا راوړی عن النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده انه قال من قال لا اله الا الله چې لا اله الا الله وي خبره ختمه شو لا اله الا الله بس مسلمان شو. من قال لا اله الا الله چې لا اله الا الله وي وكفر بما يعبد من دون الله او انکار وکړو د هر هغه معبود نه چې د الله نه علاوه عبادت کی حرم ماله ودمه مال حرام شو او وینه شو حرام شو وحسابه على الله عز وجل او د باطن حساب کتاب وسره سوق کوي ابو سر الله کی مال وینه حرام شو مطلب د مال سوق نشي غسته او د وینه سوق نشي توي ولا ورته چې مسلمان شو واضح ده حدیث دلته وی راوړی د حدیث دې لپاره راوړی چې د لا اله الا الله مطلب دا نه دی چې صرف ته په خله باندې وي خبره ختمه شو. لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله لا اله الا الله وي او دا اعلان موکو د الله نه علاوه چې د چا بندگی کیږي د ټول زنمنم او د باطل دي او دوی سره هیڅ حق د دغې نشته. دا واضح حدیث دی. بدغینا بعد مؤلف رحمه الله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب
او د غیر الله د بندګۍ نه انکار کول د دین بعد چې وي څومره بابونه او موضوعګان رواني ټول په دغه تفصیل کې لکه دین بعد چې کوم باب دی چې روان درس کې به وایو په لاس باندې د پیتلو بنگړې په لاس اول د دې څه حکم دی په غاړه کې امیل چول ګوتې سره عقیده ساتل د تارونو سره عقیده ساتل د اډوکو سره عقیده ساتل تعویذونه استعمالول جادوګرانو خالتله د کوډګر خالتله نظرانی منښتي کول د غیر الله لپاره قبرونو باندې لاسونه راخ کوده دغه کولول دغه سټل د ټولي مسلې بروړي نو د دې خبري تفسیر د روان کتاب به کوي او الله دې موږ له وګد او برکتی ژوند راکړي د دې لپاره چې الله سبحانه وتعالى د توحید په کې خوازه کو په اخر کې مؤلف رحم الله فيه مسائل په دې باب کې مسائل لري او دا خبره مخ کې ذکر کړي و چې دغه عادت ته چې اول آیت راوړي به سره وړي حدیث راوړي به سوي په دې کې مسلې دي موږ تقریبا الحمدلله شپږ باب بدلته مو ختم کړو پر روان درس کې د ووم باب نه شروع کوو کې ژوندۍ والله وخت د وسه پوری تاسو وورید چې د امام محمد بن عبد الوهاب د امامانو ګستاخی کړي دا خبر یاد ساتي ګوره چې تاسو ته حقیقت معلوم شي خلک د مبارک سوي وسه پوری تاسو وورید د وسه پوری د الله ګستاخی کړي ده پس ځکه د پیغمبر ګستاخی کړي ده پس ځکه ویلي دي چې زفقې مخ نه منوه پس ځکه دي چې نور څه خبره کړي چې د شریعت خلاف ورزي کړي بلکې غریب خو اوس لګیا ده او د کتاب به ختم شي لګیا ده او نورم ډیر کتابونه موضوع دغه ثابتول غواړي چې الله بندگانو الله د ټولو نو چته هغه د ثابتول غواړي دوی محمد بن عبد الوهاب داوي محمد بن عبد الوهاب بدبي وکړه هغه ګستاخ دی هغه د کفر ټاپی لګي دته د کفر ټاپو وي مشرک ته مشرک ولي وي نو مشرک ته مشرک نه سم وته يروي محمد بن عبد الوهاب مسلمان ته کافر وي هغه وي وياغه مسلمان نه دی چې قبر ته سجده لګي ولې ته مسلمان وي تاسو ته مسلمان وای نو وایو نو دا خبر خو الله بیان کړ الله پیغمبر بیان کړ سره خپل جیب نه غونه بیان کړی اسی غسري تعصب دیس والله سبحانه وتعالى سره زمونږه ملاقات په جنت الفردوس کې وکي وفيه مسائل پدې کې مسلې دي فيه اکبر المسائل واهمها ټولنا غټه مسله وي پدې کې ده هغه کومه ده وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهاده د توحید وضاحت پکې وشو د شهادت لا اله الا الله وضاحت پکې وشو وبينها بامور واضحه واضح خبر سره خبره خواضحه شو پس شي اکمي خبري منها آیه الاسراء د سوره بني اسرائیل غا آیت چې دوی چې چاته چې وي هغه خپل د الله بندگی کوي ويبين فيها الرد على المشركين پدې کې رد په مشرکانو باندې الذين يدعون الصالحين چې عبادت کوي د نیکانو خلکو ففيها بيان ان هذا هو الشرك الاكبر دا غایت نه واضح شو چې دغه نیکانو عبادت کول دا شرک اکبر دی ومنها آية براءة سورة التوبة يا دي سورة براءة مولكي اغه آیت تاسو وریدو بین فيها پای کې دا واضح شو چې اهل کتابو د خپل مليانو نه او د خپل پیرانو علماو نه معبودان جوړ کړیو د الله سره شریک کړیو وبين انهم لم يؤمروا الا بان يعبدوا الها واحدا هلاکه وی الله غوي تویلی چې تاسو به یو معبود بندگی کوئ خو دې څه ونه کړ ها صرف ګور الله دې ته شرک وي چې دوی ولا حلال حرام کو حرام ولا سکو حلال کو د الله غوونه منله نو دا هغه مبارک دي څه خیال چې را مدد شو ته وي او سجدي وته لګي دا وی دا شرک نشو ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار او ایتاغه خبره وورید چې ابراهيم عليه السلام کافرانو ته کړي و چې تاسو نه بیزار یم نو نفي د غیر الله د بندگی وکړو د الله لپاره ثابت کړ ومنها آية البقرة او سوره بقره د آیت ووریدو چې الله د کفارو مبارک وي چې دوی
د غیر الله سره دومره محبت کوي لکه څومره محبت چې چا سره کوي د الله سره کوي. وي په دغه آیتونو کې لاندې انجام ذکر شوی دی وما هم بخارجین من النار او دوی به د جهنم نه راوځي. نو چې جهنم نه راوځي نو دا خو به شرک شو کنه ځکه چې شرک هغه ګناه دی چې تر همیشه لپاره جهنم ته نه باسي. بے ناشنا خبره کړې ته وکړي دي وی الله دا وی چې دوی د معبودانو سره دې محبت کوي لکه څنګه چې الله سره کوي. نو وی د الله سره محبت کوي خو اسلام ته نه وته. نو بیا سوي فكيف بمن احب الند اكبر من حب الله. نو دا مبارک دا سړي مبارک به سوي چې د دې معبود سره محبت د الله سره د محبت نم ډیر کوي ته دته به څنګه مسلمان وي. بیا دا وره وكيف بمن لم يحب الا الند وحده ولم يحب الله. نو دا سړي مبارک به سوي چې د الله سره د سره محبت نشتی او دغه غیر الله پورې خطه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم او دلته بل مسله ثابت شو هغه حدیث وی تا ووري د پیغمبر چې چا لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله او انکار وکړ د غیر الله د بندګۍ نو علی مال حرام شو علی وینه حرام شو. نو امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وی دا واضح دلیل او عظیم دلیل چې دې کې معنی د لا اله الا الله واضح شو. او دای به وی لا اله الا الله ویلو سره صرف وینا او مال نه حرامي دي سره نه بلکې که یو سړی دا وی چې زه معنی پیژنم یو سړی لا اله الا الله وی او معنی پیژني مال او وینه حرام شو ها معنی پیژني انکار د غیر الله د بندګۍ نه کړي. سبحان الله لا اله الا الله وی معنی پیژني انکار د غیر الله د عبادت نه کړي. نو پیغمبر د مبارک وی چې د مسلمان نه دی. فإن شك او توقف کچرته شک کو چیرې کې دي شي د جری قبرونو لزیو دي ګټو ورو ته پراتري کې دي شي دوی هم صحیح یا توقف ودرد دوی مبارک د سنه لم يحرم ماله ولا دمه. نو د معلوم حرام نه دي او د وینم حرام نه مسلمان نه دي. په اخر کې ناشنا خبره کړې ده فيا لها من مسألة ما اعظمها واجلها. سناشنا غټه مسله ده وي څومره عظیمه مسله ده. ويا له من بيان ما اوضحه او بیا وی دا ډیره عجیبه ده چې څنګه الله واضح کړی دا خبره چې لا اله الا الله دې ته وي وحجه ما اقطعها للمنازع او الله سناشنا حجت قائم کړی او بیا په موږ ډیر نه دی پوه شي. الله سبحانه وتعالى دې په موږ خپوک او الله سبحانه وتعالى دې په موږ د عمل کولو توفیق راکړي. حدیث چې دا بابو مختتام ته ورسېدو دا درسو مختتام ته ورسېدو حاصل د دې باب دا شو کمی خبرې چې په اخره کې ذکر شوې او هغه کې اهم ده چې د غیر الله د بندګۍ نه انکار کول او د مشرکانو نه ځان بیزاره کول دا مطلب دی د لا اله الا الله. او دا وخت پورې ته مسلمان نشي جوړېدی چې سو پورې ته د غیر الله د بندګۍ نه انکار نه کړي. د سره زموږ د درس ختم ته ورسېدو ان شاء الله پر روان درس کې به یو نوی باب شروع کوو په لاسونو باندې بنگړي په لاسول په غاړو کې میلونه چول ګوتې تعویذونه اډوکی پیزار چیرلې گاڑو تو کورونه دا چول د دې څه حکم دی خو تفصیلی به پر روان درس کې بیانو. الله سبحانه وتعالى دې ومن طول باندې خپل خاص رحم کی. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.